د لوی بخونکي خدای په نامه د هیله اکاډمي درنو څارونکو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د نهم لوست په وړاندې کولو سره ستاسې په درنه چوپړ کې یم. څرنګه چې په تېر درسونو کې مو د کمپیوټر د بنسټونو په اړه لږ څه معلومات ترلاسه کړل او همداراز د کمپیوټر د بېلابېلو پروګرامونو د ګټې اخیستنې په تګلارو پوه شو او همداراز د هغوی په ارزښت پوه شو او د کمپیوټر سره مو لږ څه بلدتیا ترلاسه کړه. په دې درس کې چې نهم لوست مو دی په دې کې به ځینې نور معلومات تاسو سره شریک کړو چې ممکن ستاسې ځینې ملګري به په دې باندې پوه اوسي یا له دې تګلارو سره اشنا اوسي، خو دا دغه کسانو لپاره ده چې هغوی بالکل له کمپیوټر سره ناشنا دي او دا به د هغوی لپاره لږ څه لومړني معلومات اوسي. تر هر څه د مخه ټول ښه پوهېږو چې دغه سکرین چې موږ تاسو ته د ښکاري دا د ډیسکټاپ په نامه یادېږي. دغه ترڅنګ یې دغه نښې چې ښکاري دې ته آیکنز ویل کېږي او دغه لاندې کرښه چې ده دا ټاسک بار ده. نو په دې کې ټاسک بار کې ټاسک لکه څنګه چې موږ ښه پوهېږو دا ټاسک دندې ته وایي، یعنې دلته کومې دندې چې موږ ترسره کوو، کوم پروګرامونه چې موږ ورته اړتیا لرو یا کاروو هغه به دلته موږ ته خلاص اوسي. دغه بټنه چې ګورئ دته سټارټ بټن ویل کېږي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو ټول هغه پروګرامونه چې موږ سره په کمپیوټر کې شته دي هغه ټول دلته موږ ته ښودل کېږي. خو بیا هم که موږ مثلا که پروګرام ورته اړتیا لرو په کمپیوټر کې مو شته دی دلته نه ښکاري، هغه کولی شو دلته په سرچ کې دغلته کلیک وکړو، دلته ویې لیکو مثلا زه ورډ پروګرام ته اړتیا لرم، دلته لیکم ورډ، دلته وګورئ ماته راغی دغه ورډ راغی، کولی شم ترې استفاده وکړم. یا مثلا اکسل یا نور پروګرامونه هر څه چې تاسو اړتیا ولرئ کولی شئ له دې څخه یې خلاص کړئ. او د دې ترڅنګ کوم پروګرامونه چې تاسو ته خلاص وي او تاسو پکې کار کوئ هغه دلته وګورئ دغه شنه کرښه چې دغه پروګرام لاندې راغلی په دې کې چې یعنې دا خلاص، دلته وګوره دا پروګرام خلاص دی، که بل پروګرام هم خلاص دی هغې لاندې هم شنه کرښه راځي. نو هغه ټول پروګرامونه دلته موږ ته ښودل کېږي. او یو بل څه کله چې مثلا تاسو په کمپیوټر کې کار کوي او یو پروګرام مثلا که ستاسو کمپیوټر جام کیږي یا خپل کار پرېږدي نور چې مثلا تاسو کلیک کوئ هر څه کوئ پروګرام نه بندېږي، هغه څنګه بندوي؟ د مثال په توګه زه ورډ خلاصوم، دلته وګورئ دغه ورډ پروګرام ماته خلاص شو، زه دلته راځم په دې باندې مثلا دا پروګرام زه هر څه خوښ کوم مثلا د مثال په توګه نه بندېږي، زه غواړم د کمپیوټر بلې برخې ته لاړ شم، دا مثلا نه بندېږي کمپیوټر جام شوی. دلته راځئ په دغه برخې باندې رایټ کلیک کوئ، دلته وګورئ ټاسک منیجر، ټاسک معنا دنده او منیجر مدیر، یعنې دغه دندو یا د وظایفو مدیر، په ده باندې کلیک کوو موږ ته دغه صفحه خلاصیږي. دلته وګورئ کوم پروګرامونه چې ستاسو په کمپیوټر کې خلاص اوسي هغه ټول دلته تاسو ته درښایي. مثلا په دغه ورډ کې دا کمپیوټر جام شوی دی او دا د ځینې نه بندېږي، نو راځم دلته انتخابوم ان ټاسک ورته وایم، دا په اتومات شکل دې ځینې کولی شي په راحتۍ سره یې بند کړي. دا مو د کوم څخه راوړل، دلته رایټ کلیک مې وکړ، ټاسک منیجر ته لاړم، دلته وګورئ کوم پروګرامونه چې خلاص وو هغه ټول راته دلته وښودل، انتخابوي ان ټاسک ورته وایي هغه بندېږي. د دې ترڅنګ کله چې د کمپیوټر په پرده باندې موږ رایټ کلیک وکړو دغه صفحه موږ ته خلاصېږي. دې صفحې ته پاپ اپ منیو وایي. دلته وګورئ لومړی ویو لیکل شوی دی، ښودلو په معنا ده. لارج آیکنز موږ ویل چې دغه آیکنونه دي، لارج آیکنز آیکنونه راته غټ وښایه، میډیم آیکنز متوسط یې وښایه او سمال آیکنز کوچني یې راته وښایه په دغه شکل. یا وایي چې بیخي د آیکنونه درته ونښایي، دلته وګورئ شو ډیسکټاپ آیکنز یعنې ټیک مارک دی، یعنې دغه آیکنونه راته وښایي. که چیرې دا ټیک مارک ایسته کړي دا آیکنونه مکمل ورک شول، که غواړئ بیرته یې راولئ شو ډیسکټاپ آیکنز ټیک مارک ایسته شوی دی په دې باندې کلیک کړئ بیرته آیکنونه راځي، ورته وایم چې دغه میډیم صحیح هم دی راته وښایه. او ریفریش هم په لومړي درس کې ویلی چې د کمپیوټر د کله چې روښانه کوي حداقل یو څو د ځلې ورته باید ریفریش ووایي تر څو کمپیوټر لږ تازه شي او په لا ښه توګه کار وکړي. نو دا هم دا برخه ده. او تر دې وروسته دغلته نیو کې وګورئ، نیو معنا نوی، یو نوی څه ایجادوي، لکه څه شي مثلا تر ټولو مهم کار یې دغه فولډر ده. ته مثلا خپل معلومات غواړې او چیرته کاپي کړه، مثلا دغه ډیسکټاپ په مخې کاپي کړي، دلته مثلا ته معلومات غواړې واچوې که ټول مثلا ټول دلته کاپي کړه د ډیسکټاپ مخه ډکېږي، ډېر ګڼ کېږي، ښه نه ښکاري. نو ته څه کوې په خپل په نامه یا کوم کار چې ده د هغه کار په نامه ته یو فولډر ایجادوي او په هغه کې خپل ټول معلومات اچوي. نو دلته راځي ته فولډر اچولو یا اضافه کولو ته اړتیا لري، په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوئ یا ښي کلیک کوئ،
نیو ته ځې. کله چې د نیو ته لاړې دلته په فولډر باندې کلیک کړئ. فولډر باندې چې د کلیک کړئ دلته وګورئ نیو فولډر یا نوی فولډر ماته ایجاد شو. نوم یې ورته شوی مثلا بوکس. ته غواړې چې کتابونه اضافه کړې دلته ټول کتابونه دا کله چې ډبل کلیک پې وکړې خلاصې مکمل د خپل کتابونه د اضافه کړه دا به ستا خپل شخصي فولډر اوسي. دا هم د کوم ځای نه وکړه رایټ کلیک په ډیسکټاپ باندې نیو فولډر. همداسې دغه ځینې نور شیان چې دلته تاسو ته ښایي مثلا کورل او افس هر څه چې تاسو انسټال په خپل کمپیوټر کې ولرئ نو هغه څه کوئ کولی شئ د ځای نه یو فایل یې دلته ایجاد کړئ او ترې استفاده وکړئ. همداراز دلته چې کله ما کمپیوټر خلاص کو دلته ډرایوونه وایي دا هغه فولډر دي کوم چې په سی ډرایو کې ایجاد شوي دي په اتومات ډول له وینډوز سره یو ځای. او همداراز دلته ویو کې هم کولی شئ دغه ایکونونه مثلا تاسو ته غټ ښکاري کې واړه چې په کوم شکل یې تاسې غواړئ د ځینې تاسو ته برابرولی او تنظیمولی شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.